د چنګلې خودوخیل بونیر یو ډېر لوی حکیم یا ګوبیندرام جوکیش کمار هغوی د یتیمانانو، غریبانانو، د بېوسه او دغه شانتې د سپیشل افراد دپاره فری آف کاسټ میډیسنز ورکوي. یو نان مسلم چې په پښتنه خاوره د انسانیت یو دومره ډېر لوی خدمت کوي، او بل طرف ته که موږ او تاسو وګورو زموږ میډیکل سټور والا، زموږ ډاکټران صاحبان 1000 1500 and 2000 صرف او صرف فیس اخلي. دغه شانتې پیشنټس ته په زرګونو دوایانې لیکي. زموږ مسلمانانو ډاکټرانو او میډیکل سټور والا دې په ګوټ اوبو کې ځان مړ کړي چې یو غیر مسلم د مسلمانانو په ملک کې دومره لوی خدمت کې فری آف کاسټ دوایانې ورکوي، او زموږ ډاکټران غیر ضروري په پنډونو ټیسټونه موږ ته لیکي. نو کم از کم د دوی نه عبرت اخیستل پکار دي، د دغه نان مسلم نه عبرت اخیستل پکار دي. موږ د خودوخیل او بونیر خلک د جوکیش کمار یا د ګوبیندرام چې کوم دغه کار دی د انسانیت خدمت دی، دې ته داد ورکوو، دا اپریشیټ کوو، دوی انکریج کوو. تیره ورځ د هغو سره ملاقات شو. جوکیش کمار وی چې موږ چونکې د سوشل میډیا د دغه لارو نه ځان لرې ساتلی دی، مطلب مو صرف او صرف خدمت دی، ضروري نه ده چې د دې تشهیر او اشتهار وشي. خو که تاسو غواړئ چې دا دې اپریشیټ شي یا چې کم ډیزرو خلک دي، غریبانان دي، نو دوی دي ضرور دغه چنګلۍ ته چې کوم جوکیش کمار دواخانه ده، حکیم خانه ده، دې ته دې راشي. انشاءالله بالکل فری آف کاسټ علاج به یې کېږي. نو زموږ چې کوم لیدونکي کتونکي دي بیماران دي، هغوی ته وایو چې لاړ شئ هلته کې فری آف کاسټ علاج وکړئ. هغوی وایي چې عموما موږ ګورو د هغوی یا د پیشنټ د ظاهر نه اندازه کوو چې دی